غربي نورستان له مرکز پارون سره له پیړیو وروسته د 240 کیلومتره سړک په واسطه وصل او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شو. دغه سړک چې د خړو نړیوال سازمان او ځایي خلکو په مالي لګښت جوړ شوی د غربي نورستان درې ولسوالۍ نورګرام، دواب او منډول له مرکز پارون سره وصلوي. د نورستان والي زیان العابدین عابد وایي دغه سړک د ګوردر تیتین سیمې شروع او تر نورګرام ولسوالۍ رسیږي چې د خلکو ګڼې ستونزې به ورسره حل او مرکز پارون ته به په ډیره لنډه لاره سفر کولی شي. د نورستان والي چې د یاد سړک د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې وایي نن خوشبختانه چې د غربي نورستان سړک تقریبا مرکزي نورستان سره وصل شو چې 240 کیلومتره سړک ده او تقریبا د مؤسساتو او د قومونو په همکاري باندې دا جوړ شو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. بل لور ته د نورستان ځایي خلک خوښ دي چې مرکز پارون او د غربي نورستان له پرمختګونو لرې پرتې درې ولسوالۍ له مرکز سره د یاد سړک په واسطه ونښلول شوې. ځایي خلک وایي وړاندې به په ورځو مزلونه کول تر څو له کونړ او لغمان ولایتونو له لارې د خپل ولایت مرکز ته داخل شي، په داسې حال کې چې 240 کیلومتره واټن کې له مرکز سره اوسېدل. موږ به پخوا ډېره په تکلیف کې وو. موږ به د لومړی به لغمان ته تلو، بیا به لغمان نه ننګرهار ته تلو، ننګرهار نه به کونړ ته تلو، بیا به خپل ولایت ته هغه مشکلاتونه چې عمل ته به محلول. اوس دغه فاصله را لنډه شو. د درې ولسوالۍ ولسونه د مرکزي پارون سره دغه سړک د وجې نه وصل شو. موږ والي صاحب نه، نور امنیتي ارګانونو نه او قومي شورا د تتین او د ګوردر د قومي شورا نه موږ ډېره احسانمن یو او غواړو چې دا سړک سیلانیانو دپاره یو راحتي لاره شي. بل لور ته د نورستان امنیه قوماندان محمد یوسف جمالزی وایي که څه هم دغه لاره له ډېرو پیچلو غرونو له لوړو ژورو تېره شوې ده، خو په امنیتي برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه رامنځته کیږي، ځکه دوی دوه ټولي د یادې لارې د امنیت لپاره په دندو ګماري تر څو خپله د نورستان اوسیدونکي او راتلونکي سیلګري په ډاډه زړه د یاد ولایت له ټولو سیمو چې تر اوسه ورته د تګ راتګ لاره نه وه لیدنې وکړي. په مجموع کې په ټول نورستان کې امنیت د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې موږ هم امنیتي ستونزې نه لرو، خو البته انشاءالله موږ د دې لارې لپاره ځانګړي تصامیم نیولي دي. موږ به د دې لارې په اوږدو کې 2 امنیتي ټولۍ دا به انشاءالله ځای په ځای کوو. د هغې پرسونل به شپې ورځ هم د دغه لارې باندې د تګ راتګ کوونکو سیلانیان دي که عام زموږ د نورستان ولایت ولسونه دي دغو په خدمت کې به وي انشاءالله العزیز. که څه هم د نورستان درې ولسوالۍ له مرکز سره ونښلول شوې، خو لا هم په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه شتون لري چې باید ورغول شي او یو شمېر سیمې چې لا هم ورته لارې نه دي غځېدلې اوسېدونکي د سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي.